نو اکثر د سړي چې د ښځو سره دا خبرې کوي نو دروغ ورته هم ډېر وایي وي که ته نه وی نو وي زه به مړ شوی او زما به سوی او زما هېڅ ورم نه کېږي او وی ښه دی چې ته زما ژوند ته راغلې که ته نه وی نو زما دا ژوند به څنګه تېرېده هېڅ ښه برابر تېرېدو نه مخکې او چې دا مړه شي هم څه پروا یې نه خو داسې هغې ته به دا خبره کوي شکر دی چې الله ته ماله راکړې او زه به ستا دپاره ده وکړم او زه به ستا دپاره ده وکړم نو هسې هغه ښځې ته دغه خبرې کوي حالانکې حدیثونو نه دې خبرو جواز هم ښکاري چې ښځه خاوند یو بل سره مینه محبت کړي که دروغ هم ووایي نو هغې کې څه حرج نشته دی دا مطلب نه تا شروع کړي اوس هم هغه بنډلې ورته وولي چې د سر د کنټرول کولو نه په طریقه سړی کله نه کله کې چېرته خبره نیمه وکړي خلقكم من نفس واحده پیدا کړي یې تاسو د یو نفس نه ثم جعل منها زوجها بیا یې ګرځولې ده د هغې نه بیا یې ګرځولې ده د هغه نه بیبي د هغه دا نفس یو څوک دی آدم علیه السلام بیبي د هغه حوا او آدم علیهم السلام د هغوی تذکیره دی دلته وګوره د الله دې قدرت ته چې د یو نفس نه د ټول انسانیت خور کو د یو آدم علیه السلام در الله قدرت دی در الله طاقت دی او هم د هغه نه بیبي حوا پیدا کړې وه ثم جعل منها زوجها د هغه د پختۍ نه پیدا کړې وه ځکه دا خبره یاده کوي چې دا زنانه پر خپل خاوند ډېره مینه وي زنانه په خاوند ډېره مینه وي په نسبت د سړي ها کیدی شي داسې کیدی شي خو دا به لږي چې خاوند دې په ښځه ډېر مین وي د دې نه چې ښځه چې را سره کومه مینه کوي او بس یې چلي څه مسله به وي څه خبره به وي خو دا به نادرا کېږي اکثر داسې چې ښځه په خاوند باندې ډېره مینه وي او سړی په خاورو ډېر مین وي په ځمکو باندې په ځمکو په پټو بلکې بعض بې غیرته پښتانه داسې وایي وایي ښځه به پرېږدي خو ځمکه به نه پرېږدي او دا چې کله په چا کې غیرت ختم شي هغه دا قسمه خبرې کوي او دا قسمه کارونه کوي خو دا سړی په دې ځمکو په دې قصو ډېر مین دی دی د خاورې نه پیدا دی آدم علیه السلام ته وګوره خاورې نه پیدا دی بیا دا بیبي حوا د هغه نه پیدا ده نو ځکه دا ښځه د خاوند سره محبت ډېر کوي ښځې وفا ډېره په نسبت د سړي داسې ډېر شوي دي چې خاوند یې مړ شي او دا ښځه بیا هم ناست دی د خاوند په نوم باندې هسې ناست دی که ته ورته ووایم چې بل سړي ته واده شه او ژوند به دې ښه تېرېږي نه زما وایي د هغه سره ډېره مینه وه او دغه شا ورته ناست دی هغه بچو ته یې ژوند تېري او دا سړی داسې به کې هم شته چې لا قبر ته یې کوزه کړي نه وي بل سوچ کړي چې اوس بله ښځه به څه چل به کوو څه ترتیب به جوړو د هغه وخت نه بیا د ترتیبونه دی جنګوي نو د سړي محبت د ښځې سره په نسبت د ښځې د محبت وایم دا نه چې محبت نه وي په نسبت د ښځې د محبت د سړي محبت څه وي هغه لږ کم وي او د ښځې هغه محبت بیا لږ زورور وي او کله داسې هم کېدی شي چې سړي هغه محبت دې څه وي هغه چې ډېر وي داسې هم کېږي زه دا نه یم چې داسې بلکل نه شي کېدی زه هم داسې کېږي خو دا به لږي دا به لږي اکثر چې تم د تجربې خبر هم د ښکاره هم د اکثرو خلکو تم هغه دا چې ښځه کې
وفا په نسبت د سړي نه زیاتې د ښځې او د خاوند په دې موضوع کې هم ګوره عامه خبره نه کوم چې د ښځې او د خاوند په دې موضوع کې دا خبره کوم د دوی د یو بل سره محبت او د دوی د یو بل سره وفاداري د دې خبره کوم نو اکثر د سړي چې د ښځو سره دا خبرې کوي نو دروغ ورته هم ډېر وایي وي که ته نه وی نو وایي زه به مړ شوی او زما به سوی او زما هېڅ ولم نه کېږي او وی ښه دی چې ته زما ژوند ته راغلې که ته نه وی نو زما دا ژوند به څنګه تېرېده هېڅ ښه برابر تېرېدو نه مخکې او چې دا مړه شي نو څه پروا یې نه وي خو داسې هغې ته به دا خبره کوي او شکر دی چې الله ته ماله راکړې او زه به ستا دپاره دا وکړم او زه به ستا دپاره دا وکړم نو هسې هغه ښځې ته دغه خبرې کوي حالانکې حدیثونو نه دې خبرو جواز هم ښکاري چې ښځه خاوند یو بل سره مینه محبت کړي که دروغ هم ووایي نو هغې کې څه حرج نشته دی دا مطلب نه تا شروع کړې اوس هم هغه بنډلې ورته وولي چې سر د کنټرول کولو نه وي په طریقه سړی کله نه کله که چېرته خبره نیمه وکړي نو څه خبره نه ده خو د هغې دا مطلب نه دی چې سړی سهار ماښام شروع وکړي کله نه کله سړی لکه داسې خبره وکړي ښځې ته په مینه کې ښځه په مینه کې خبرې وکړي او خبره د کېدو نه وي لکه اوس یو سړی ووایي یاره وي که ته مړه شوې که نه نو زه به ورځ مړ یم دا رښتیا دي که دروغ دي دروغ دي خو که سړی دي چې کله نه کله ووایي د دې دپاره چې دا ښځه هم خوشحاله شي او ګپ شپ د دوی د یو بل سره ولګي څه حرج نشته خو زیاتول یې